بسم الله الرحمن الرحیم. نن به په HTML کې لیاوټونه وایو چې لیاوټونه چې دي د هر ویب سایټ د هرې صفحې اساس یا زړه ده چې ته کولی شې د په واسطه باندې هر نوع ډیزاین خپل ویب سایټ یا خپلې صفحې ته ورکړې. زموږ او ستاسو 21مه ویډیو ده. نو راځو لیاوټونو ته. موږ او تاسو ویلي وو چې لیاوټونه چې دي ډېر مهم دي. تاسو کولی شئ د هغې په واسطه باندې د خپلې ویب سایټ صفحه جوړه کړئ په خپل زړه باندې چې هر نه تاسو خوښه وي. نو دلته زه غواړم تاسو ته د لیاوټو په باره کې معلومات درکړم. ګورئ که دغه خپله WT School ویب سایټ ته فکر وکوو، دا تقریبا 4 لیاوټونه لري یا 15. یو لیاوټ یې خپله هیډر ده، دغه سیکشن. دوهم سیکشن یې چې ده همدغه منیو ده چې دې ته منیو یا نویګیشن وایي. دریم سیکشن یې چې ده لیفت سایډ بار ده، دې ته وایي. څلورم یې چې ده دغه د کانټینټ ساحه ده، او پنځم یې چې ده فوټر ده. فوټر چې ده تقریبا دی په دې ساحه کې ورکړی ده، 15 دانې لري. دې په دې شکل باندې خپل لیاوټ جوړ کړی ده. دې ویب سایټ ته که وګورئ په دې شکل باندې جوړ کړی ده. نیویګیشن یې ورکړی ده، هیډر یې نه ده ورکړی، نورې کانټینټ ساحه ورکړی او فوټر یې ورکړی ده. دې ته که وګورئ فقط دغه ډیزاین یې خپل ځان ته خوښ کړی ده. او دې ته که وګورئ نو هر یو چې ده د خپلې خوښې لیاوټ یې کار کړی ده. نو دوستانو په همدې خاطر باندې لیاوټ چې ده ما درته وویلې چې د هر ویب سایټ اساس ده، د هر ویب سایټ زړه ده. لیاوټ هم که ښکلی کار کړی نو ویب سایټ به هم ډېر ښایسته راشي. په همدې خاطر باندې موږ راځو لیاوټ کاروو. نو کله چې لیاوټ کاروو اول د لیاوټ نقشه جوړوو چې په کوم شکل باندې موږ او تاسو لیاوټ جوړ کړو. یو په پینټ مې اوپن کړلو. په دې کې زه غواړم چې دغه لیاوټ تاسو ته وښیم چې په کوم شکل باندې باید موږ او تاسو ډیزاین کړو. راځو اول دغه چې دا زموږ او د تاسو د ویب سایټ یا د ویب صفحه ده. له دې نه وروسته موږ او تاسو باید یو دانه دلته یو دانه هیډر جوړ کړو. له هیډر نه وروسته باید فوټر هم ولرو او نیویګیشن هم ولرو. دې ته منیو وایي یا نیویګیشن. او فوټر هم باید جوړ کړو. په خپل ویب سایټ کې باید فوټر ولرو. د فوټر نه وروسته باید موږ او تاسو لیفت سایډ بار ولرو. د لیفت سایډ بار نه وروسته رایټ سایډ بار لرو. تاسو کولی شئ چې دا رایټ سایډ بار هیڅ ور نه کړئ. نو موږ رایټ سایډ بار ورکوو په دې شکل باندې. نو اوس راځو دلته دې ته نومونه ورکوو. موږ دې فاست سیکشن ته هیډر وایو. دغه دوهمې سیکشن ته موږ او تاسو نیویګیشن وایو، ناو، یا همچنان تاسو ورته منیو ویلی شئ، منیو. چپ طرف ته مونږ لیفت سایډ بار وایو، لیفت سایډ بار. او همچنان دغه سیکشن ته چې کوم ده دې ته مونږ او تاسو کانټینټ وایو، د کانټینټ څخه. او ښي طرف ته رایټ سایډ بار وایو، رایټ سایډ بار. فوټر ته خپله د فوټر نوم ورکوو، فوټر، چې دا زموږ او تاسو د ویب سایټ صفحه شوله. نو دوستانو دغه ته په HTML5 کې هرې ساحې ته خپل نوم ورکول شوی ده. که دلته راشو وګورو دې ساحې ته لیاوټ ده، خپله ټګ ورته کار شوی ده په HTML5 کې. تاسو کولی شئ چې د دې نه استفاده وکوئ. د ناو لپاره یا د منیو لپاره خپله ټګ د نیویګیشن استفاده شوی. د سیکشن لپاره خپله د کانټینټ لپاره د سیکشن ټګ استفاده شوی. د سایډونو لپاره، آرټیکل لپاره، فوټر لپاره. نو موږ او تاسو اوس راځو دا په عملي شکل باندې جوړوو. اساس یوه پروژه جوړوو. نو کله چې تاسو غواړئ یوه اساس پروژه جوړه کړئ، یو فولډر به ورته جوړ کړئ. موږ او تاسو دلته راځو، دلته یو فولډر جوړوو د کوډ په سیکشن کې. تاسو چې هر ځای کې غواړئ. زه راځم دلته یو فولډر جوړوم په نوم دی یونیورسټي پروجیکټ. دا چې دا یونیورسټي پروجیکټ شوله. نو دا زموږ او ستاسو فولډر شولو. له دې نه وروسته یو بل فولډر چې دا هغه هم ډېر مهم ده، جوړوو یې په نوم دی اسیټس. دا فولډر چې دا ډېر اساس ده په دې خاطر باندې چې زموږ او د تاسو د پروژې اساس صحیح راشي. موږ او تاسو په خپله پروژه کې بیا سرګم نه وو. په دې کې داخل کې تاسو کولی شئ د CSS لپاره فولډر جوړ کړئ، د جاوا سکرپټ لپاره فولډر جوړ کړئ،
د عکسونو لپاره فولډر جوړ کړئ، کولای شئ د ویډیوګانو لپاره فولډر پکې جوړ کړئ. هر څه چې تاسو ضروري وو نو دلته به تاسو یو ګروپ په شکل باندې فولډر ورته جوړ کړی وي، نو وروسته له هغې نه به تاسو په هغې کې اچوئ. د دوستانو د دې نه وروسته موږ او تاسو راځو دلته یو دانه فایل جوړوو په نوم د index.html. دغه فایل چې دا ځکه مې د انډکس په نوم باندې ولیکلو چې د هر ویبسایټ اصلي صفحه یا اولی صفحه چې دا د انډکس په نوم باندې یادېږي. انډکس چې دا معرفي شوی ده. هر ویبسایټ ته چې تاسو کله غواړئ ورته ننشئ، هغه که د لوکل هاست په واسطه باندې راوپن کړئ، اول به د انډکس صفحه اتومات راوپن کیږي. نو زه راځم دغه پروژه زه اوپن کوم. مونږ او تاسو ته په دې شکل باندې ښکاره شي. دا زمونږ او تاسو د انډکس صفحه ده. دوستانو راځم یو دانه فایل د CSS لپاره هم دلته جوړوم. په دې خاطر باندې زه جوړوم چې د CSS فایل مونږ او تاسو ته ځکه ضروري ده چې اوس به مونږ ایکسټرنل سټایل دلته ورکوو. خپله په فولډر د CSS کې یو دانه فایل د CSS جوړوم. دې ته زه لیکم my style .css. د دې پاسوان باید CSS وي. دا سیف کوم. اوس نو راځو په دې کې کوډ کوو. ګورئ دوستانو هغه د CSS فایل چې کوم جوړ کړلو په دې ساحه کې دا په CSS کې دلته راغلو. راځو په دې کې سمپل سټرکچر لیکو د HTML. له دې نه وروسته دغه ډاکومنټ چینج کوو په نوم د یونیورسټي یې کوو. یونیورسټي اف سیف کوو یې. له دې نه وروسته دوستانو راځو فقط دغه اوپن کوو چې موږ ته په کوم شکل باندې ښکارېږي. کله چې اوپن کو موږ ته په دې شکل ښکارېږي یونیورسټي به دلته لیکل شوي وي. د دې نه وروسته دوستانو موږ او تاسو باید دلته څو ټګونه جوړ کړو. ټګونه جوړوو په نوم د ډیو. یو ته زه آیډي ورکوم. دې ته آیډي ورکوم په نوم د ناو یا نیویګیشن. خپله نوم هم پکې لیکم. وبښئ د دې نه مخکې ښه دا به ولیکو ناو چې موږ او تاسو دلته ښکاره شي. د دې نه مخکې چې کومه ده یو بل ډیو جوړوو په نوم د هیډر. آیډي هم ورکوم په نوم د هیډر. دا بندوم په دې کې همچنان هیډر لیکم. هیډر هم جوړ کړلو، نیویګیشن هم جوړ کړلو. د دې نه بل ډیو جوړوم په نوم د څه جوړ کړم په نوم د لیفټ ساید بار. آیډي ورته ورکوم. دا به زه لږ تاسو ته را زوم ان کړم چې ښکاره شي درته مسه وي. په لیفټ ساید بار. د دې نه وروسته یو دانه بل ډیو هم موږ او تاسو به جوړ کړو په نوم د کانټنټ. آیډي هم ورکوم. وبښئ دا ډیو ده. آیډي ورته ورکوم په نوم د کانټنټ. او همچنان دغه هم کاپي کوم د ډیو په داخل کې ورته لیکم. کنټرول V. د کانټنټ نه وروسته موږ رایټ ساید بار لرلو. د دې نه کاپي اخلم او دلته یې پیسټ کوم. فقط د لیفټ ساید بار په ځای باندې ورته لیکم چې رایټ ساید بار. دې ته هم لیکم رایټ ساید بار. او آخري ټاګ چې موږ او تاسو ته په نوم د فوټر ده. دا کولای شي په همدې شکل باندې هم ولیکئ. فوټر ټاګ هم ولیکئ او کولای شي د ډیو په نوم باندې ولیکئ او آیډي بیا ورته ورکړئ. فوټر اوس به فعلا موږ او تاسو سټنډرډ کار وکړو. په دې خاطر باندې سټنډرډ کار کوو چې بیا نور تاسو ته ډېر اسانه کیږي. اوس راځم همدغه خپله ویبسایټ ګورم چې کوم شکل موږ ته ښکارېږي. موږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. زه لږ زوم ان کړم په دې شکل. راځو اوس دې ته ډیزاین ورکوو چې هیډر یې جدا شي، نیویګیشن جدا، لیفټ ساید او کانټنټ او نور څه. اول راځو دغه خپل کوم فایل چې دا د CSS سره یې کنیکټ کوو، خارجي کنیکټیویټي ورکوو. نو د هیډر سیکشن کې راځو یو دانه ټاګ په نوم دی لینک لیکو. لینک دا چې دا ریلیشنشیپ لري. ریلیشنشیپ د دې چې دا سټایل شیټ ده. او همچنان دا ټایپ لري. ټایپ چې دا ټکسټ ده او په ټکسټ کې CSS ده.
دا جاوا سکرپټ هم کېدلی شي. له دې نه وروسته اچریف ورکوو. اچریف چې دا په کومه ساحه کې ده ورته وایو چې د اسیټ په نوم باندې یو فولډر لرو. د هغې نه وروسته یو فولډر بل ده د CSS په نوم باندې، په هغې کې فایل ده په نوم د mystyle.css. نو دغه ټاګ چې دا سنګل ده دا به سیف کو. اوس وګوره فرق خو فعلا نه کوي. اوس ګورو چې دی مونږ کوډ ورسره یا د CSS فایل ورسره کنیکټ شول او که نه. راځو د CSS فایل اوپن کوو. ورته وایو چې مونږ دلته یو دانه ټاګ لرو په نوم د باډي، هغې ته بکګراوند کلر ورکړه. دې ته چې کله بکګراوند کلر ورکړي په نوم د اورنج ورکوو. دا موږ ته بکګراوند کلر اورنج واخلي. که چېرته کنیکټیویټي شوي وي ریفرش، بله کنیکټیویټي شوې ده. نو اوس راځو اول همدغه هیډر جوړوو. هیډر ته هم آی ډي ورکړې وه په نوم د خودي هیډر. دلته هم ورته لیکو، ورته وایو چې یوه دانه آی ډي ده. کولی شئ تاسو په دې شکل ولیکئ چې یو دانه ډیو ده چې د هغې آی ډي په نوم د هیډر ده. هغې ته بکګراوند کلر ورکړه. بکګراوند کلر ورکړه سپین وایټ ورکومه. سیف کومه یې وګورئ په دې شکل به موږ ته ښکاره شي. اوس دې ته هایت ورکومه. ورته وایم چې دې ته هایت ورکړه څومره 160 پکسله. دا چې دا 160 پکسله یې واخیستو، ما زوم ان کړی ده په دې شکل به اوس موږ ته ښکاره شي. له دې نه وروسته دغلته یې فاصله پیدا کړه. دا اوس ورکوو ښه. او له دې نه وروسته موږ او تاسو کولی شو چې دغه ډیو ترېنه لرې کړو. یعنې په هغې شکل هم کار کوي، په دې شکل هم کار کوي. که اوس ریفرش کړو هېڅ فرق به نه کوي. وګورئ د دې نه وروسته یو بله آی ډي لرو په نوم د ناو یا ناویګیشن چې دې ته هم بکګراوند کلر ورکړه. کوم رقم بکګراوند کلر دې ته ورکړه؟ ټوماټو. دا به سیف کو او ریفرش پې کو. موږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. او دې ته هم هایت ورکوو. هایت دې ته ورکوو 60 پکسله چې نسبتا د هغې نه باید دا کوچنی راشي ځکه په دې کې منیوګانې بیا راځي. دا ده. له دې نه وروسته لیفت ساید بار ورکوو. ورته وایو چې یوه آی ډي ده په نوم د لیفت ساید بار چې مخفف مې لیکلی ده. دې ته بکګراوند کلر ورکړه. کوم بکګراوند کلر به زه دې ته ورکړم؟ دې ته به ویټ ورکړو یا یلو ګرین کلر به دې ته ورکړو چې اوس مو ته په دې شکل باندې ښکارېږي. له دې نه وروسته به دې ته هایت ورکړو 900 پکسله PX. هایت ورکوو. هایت ورکوو 900 پکسله. اوس به فعلا موږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي. دې ته وایت ورکوو. وایت به دلته همیشه تاسو د فیصدۍ نه استفاده کوئ. د فیصدۍ نه به استفاده کوئ. موږ 0% دې ته وایت ورکوو. ریفرش دا به 0% شي. دا کولی شي چې تاسو په فیصدۍ باندې هم ورکړئ. د فیصدۍ او د دې اوس تفاوت زه درته ښیم. که چېرته تاسو دې ته فیصدي ورکړئ، مثلا دا کوم زه 200% یا پکسله، فعلا خو دلته کوم فرق نه کوي خو کوچنی شولو. دا بیا چې کله زوم ان کوئ دې ته وګورئ. که چېرته زوم ان شولو هغه کوچنی کېږي، ډېر وړ شولو. که چېرته لوی کړئ نو دا لوی کېږي. او که په فیصدۍ باندې ورکړلو بیا نو په همغه یوه حالت باندې پاتې کېږي. دا ګورئ 0% شولو. ریفرش. اوس چې ګورئ که زه دا کوچنی هم کړم هغه فاصله یې نه کمیږي. دغه وایت چې ده 0% همیشه نیسي. که لوی هم کړو په همغه شکل باندې نو د وایت نه به استفاده کوئ. نو دلته به د فیصدۍ نه استفاده کوئ. د هغې نه وروسته موږ یوه دانه بله آی ډي لرو په نوم د کانټینټ. دې ته وایو چې بکګراوند کلر دې ته ورکړه. بکګراوند کلر به دې ته ورکړو کوم شکل په نوم د ویټ. ویټ په بکګراوند کلر ورکړو. هایت هم دې ته ضروري ده. هایت به ورکړو هماغه 900 پکسله. دلته دوستانو 900 پکسله زه هایت دې ته ورکوم. دلته به د هایت نه استفاده تاسو نه کوئ. د مینیمیم هایت داش هایت نه به استفاده کوئ. دې تفاوت څه شی ده؟ مینیمیم هایت 900 پکسله PX. دې نه به په دې خاطر باندې تاسو استفاده کوئ که چېرته دغه د تاسو کانټینټ دا کانټینټ 900 پکسله په دې کې که چېرته نور محتویات دغه نور تاسو ټکسټونه اضافه شي دا به خپله اتومات لویږي. د دې نه کوچنی کېږي نه، خپله لویږي.
او که دا خودي دغه هایت ورته مشخص کړئ هغه ټکسټونه بیا دلته ورکیږي سکرول پیدا کوي په دې خاطر باندې چې په دې باندې بیا عملي کار کوو. دا به همچنان منیمیم کوي چې بیا سټنډرډ راځي. له دې نه وروسته موږ او تاسو لرو یو دانه آی ډي په نوم د رایټ سایډ بار. دې ته بکګراوند کلر ورکوو. بکګراوند کلر به دو ته دغه شی ورکو. ریفرش پکو په دې شکل به موږ او تاسو ته ښکاره شي. دې ته اوس د دې نه وروسته منیمیم هایت هم ورکوو. منیمیم هایت به تاسو په مغه 900 ورکو. صحیح ده 900 پکسله ځکه دغه درې وړه یو شی بد راشي او دغه ته مو وایت نه ده ورکړې. دې ته به وایت مشخصه کړو. دې ته به مشخصه کړو 80%. دا چې دا ټول مکمل 100% راځي دغه ساحه د دې ساحې نه تر دې ساحې پورې. نو دې ته به مشخصه کړو څه شی وایت. دې ته به مشخصه کړو 60%. 60% دا که چېرته وګورو 60 او 60 څلوېښت او شپېته 100 راځي. نو دغه ساحه چې ده مکمله 100% ده. دغه ساحه چې ده کومه مکمله 100% ده. د دې نه وروسته دوستانو اوس مونږ کولی شو چې دا څنګه یو دانه فوټر مو هم لرلو. فوټر ته مو آی ډي نه ده ورکړې. آی ډي به دلته ورکړو چې یوه دانه آی ډي لرو په نوم د فوټر. هغې ته بکګراوند کلر ورکړه بلاک. اوس به وګورو فوټر به مونږ ته په دغه شکل باندې ښکاره شي. دغه ده هایت هم ورکوو. دې ته هایت کولی شي دې ته تاسو ورکړئ 50 پکسله. ریفرش دا به لویه شي او دغه خپله ټکسټ نه پکې ښکارېږي. دا ټکسټ به اوس چینج کړو. خیر ده دغې ته ټکسټ ته زه کلر ورکوم سپین. سپین کلر به هغه واخلي. اوس به موږ ته ښکاره شي. کولی شي همدغه ټکسټ یې لږ ډیزاین ورته جوړ کړئ او ورته ووایه چې همدغه فونټ سایز چې کوم ده دا ماته زیات کړه 10 یا 25 پکسله یې راته کړه. دا د فوټر او کولی شي ورته ووایه چې دا ماته په سنټر کې ښکاره شي. ټکسټ الان یې ماته په سنټر کې ښکاره شي. دا به اوس تاسو ته په سنټر کې ښکاره شي. دوستانو اوس راځو دغه ډیزاین یې صحیح کوو. اول به تاسو راشئ د لیفت سایډ بار ساحې ته. دلته به تاسو یو دانه اټریبیوټ یا پراپرټي په نوم د فلوټ ورکړئ. فلوټ یعنې تکیه ماته وکوه په چپ طرف کې لیفت طرف ته. که چېرته اوس وګورو لیفت طرف ته تکیه وکوله دغه هم اتومات ورسره سریښ شولو. له دې نه وروسته خپله دې ته هم ورته وایو چې ته همچنان فلوټ وکوه یا تکیه وکوه چپ طرف ته. ریفرش کوئ. دلته هم راځو ریفرش کوئ. وګوره دې هم تکیه وکوله په دې شکل. خو دغه بل ټکسټ چې ده دلته هایډ شول. وګورئ رایټ سایډ بار. اوس دې ته موږ او تاسو کولی شو چې ورته ووایو چې ته فلوټ وکوه تکیه وکوه. کولی شي چې ورته ووایه چې رایټ طرف ته یې وکوه یا یې همچنان چپ طرف ته وکوه. که رایټ طرف ته وکوي دلته به سریښ شي او که ورته ووایو چې چپ طرف ته یې وکوه لیفت هم په همغه ساحه کې سریښېږي. ګورئ په همې ساحه کې سریښ شو ځکه دلته اوس فعلا نه معلومیږي. که دغه فاصله موږ لږ کمه کړې وای 10 هم کړې وای بیا ښه درته معلومېده. اوس 10 شوله. ګورئ په دې طرف کې سریښ شولو. فوټر هم دلته پټ شوی ده. ګوره انا ته تللی. او که ورته ووایو چې ته لیفت طرف ته مه کوه تکیه رایټ طرف ته یې وکوه. اوس به وګورئ هغه بل طرف ته به سریښ شي په دې شکل باندې. نو تاسو دواړه پراپرټي ورته استفاده کولی شئ په وخت ضرورت کې. زه اوس لیفت ورته استفاده کوم او دغه همچنان ورته وایم چې 60 یې کړه. فوټر زموږ او تاسو فوټر هم ولیدلو چې هلته پټ شوی و. نو د هغې لپاره به اوس څه چل وکوو. د هغې لپاره به زه تاسو ته سټنډرډ کار وښیم. را به شئ خپله انډکس ته. دغه فوټر چې ده د دې نه مخکې به یو دانه ټګ دلته جوړ کړئ. دغه ټګ په نوم د ډیو آی ډي به ورکړئ دې ته ډیټیل. مو دې ته آی ډي ورکړله. په دې کې به ټکسټ نه لیکئ ځکه دا خالي ده. ښه فعلا یې که ریفرش کو هېڅ فرق نه کوي نه ښکاره کېږي. ډیټیل هم آی ډي ورکړې ده. سی اس اس ته راځو. د فوټر نه که لاندې وي که پورته وي که په هره ساحه کې وي دلته فرق نه کوي. خو زه د کوډر د سټنډرډ والي په خاطر باندې دلته ورکوم. ورته وایم چې مونږ یوه دانه آی ډي لرو په نوم د ډیټیل. د هغې لپاره څه وکوه
دغه فلوټینګ چې مونږ د هغه نه مخکې ورکړی دا د همدغې علت شوی ده چې هغه فوټار د مونږ پټ شولو ورک شولو. ورته وایو چې دغه فوټار چې مونږ هلته لرو هغه راته ښکاره کړه. دا به صفر که وګورئ فوټار نشته دا فعلا. ورته وایو چې هغه بنده کړه هغه تکیه. ورته وایو دلته چې کلیر کړه مونږ ته کلیر کړه. دا یوه پراپرټي ده. تاسو ته څه شی کلیر کړي؟ کلیر مو چې کله ورته ولیکل تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې لیفټ طرف مونږ ته کلیر کړه. کوم دواړو خواو ته تکیه ورکړې وي رایټ اف لیفټ ته کولی شئ چې رایټ طرف ورته وښیه. کولی شئ چې دواړه خواو ورته وښیئ په همزمان. زه ورته وایم چې دواړه طرفونه تکیه دې ماته پټه شي یا د بینه لاړه شي. اوس یې که چېرته ریفرش کړم دغه فوټار به راشي. ګورئ ریفرش فوټار اتومات راغلو. نو دا چې دا ډېر سټنډارډ ټریک ده. اوس ګورئ دغلته مونږ څه شی لرو؟ پډینګ لرو. دا با ډیفالټ پډینګ همیشه وي. دا پډینګ ختموو دغه اورنج رنګ چې ښکارېږي. دا د CSS په واسطه هم چې کله رنګ ختمولو نو اول ټک ته به راشئ په دغه ساحه کې دې ساحه کې د ستوري علامه به ورکړئ. د ستوري یعنې هر هغه شی چې وي د هغې پډینګ ماته ختم کړه صفر یې کړه راته. زه به صفر ورته وایم کوم او مارجن یې هم ماته ختمه کړه. مارجن یې ماته صفر کړه. اوس بیا ریفرش کړم دلته وګورئ دغه پډینګ او مارجن به ټول اتومات ختم شي په دې شکل باندې. نو تاسو په دې شکل باندې کولی شئ دوستانو. دې ته مو خوښه که مو کوله که مو نه کوله. زه فعلا نه کومه. نو اوس راځو دغلته عکسونه راوړو. موږ وایو تاسو پروژې ته چې دلته لوګو شی ولګېږي. د دې لپاره زه راځم دلته یو څو دانې عکسونه مونږ لرو. په دې سیکشن کې دغه دوه عکسونه لرو. دا زه کاپي اخلم او راځم کوډ ته د یونیورسټي. اوس هم ګورئ که په دې ځای کې فیسټ کړي وای نو مونږ دغه پروژه چې وه ډېره به ګډه وډه شوې وه. راځو دا خپله اسیټ ته وړو ایمیج ته یې وړو. وګورئ د مونږ پروژه کې هر څه اوس په ډېر ښه شکل باندې مونږ ته ښکاره شي په دې شکل باندې. ایمیج عکسونه په دې کې دي. جاواسکرپټ ویډیوګانې به نور په دې کې ورکوو. نو دا چې شولو په دې شکل باندې مونږ پروژه ښه تنظیمه شوله. دا چې و دوستانو د مونږ د پروژې اصلا سټرکچر و جوړښت و په دې شکل هم جوړ کړو. په دې کې به نو وروسته له خیره دلته هغه ورکوو لوګو ورکوو. دلته به ټکسټ لیکو سلایډ شو به ورکوو کانټنټ او شان به ورکوو. نو هغه به په راتلونکي ویډیو کې کوو انشاءالله. په دې ویډیو کې مو الله عمل شي.